نیمګړی ارمان، لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د 1499 کال د سنبلې میاشتې 15مه نیټه مې د مکتب پر هغه غونډه وه. په دې ورځ مې په یو انسټیټیوټ کې هم د کانکور امتحان و، خو امتحان مې زما پر ځای زما کاکا ورکړ او موږ خپل پر هغه غونډه ترسره کړه او د مکتب څخه عمومي اول نمره فارغ شوم. 2 ورځې وروسته له کلي څخه ښار ته راغلم او یو اتاق مو نیولی و. هملته مې واړول. 2 ورځې وروسته راته د یو نااشنا اتصالات شمېرې څخه زنګ راغی. زنګ مې اوچت کړ. د هغې خوا یو ښځینه غږ راغی. سلام، تاسې ښاغلی سهار یاستئ؟ ما ورته وویل هو، مهرباني وکړئ. هغې وویل زه حسینه د انسټیټیوټ د معلوماتو له څانګې څخه یم. تاسې له موږ سره بریالي شوي یاستئ. سر له شنبې کولی شئ خپل درسونو ته حاضر شئ. اړیکه مې پرې کړه او د شنبې انتظار مې ویسته. بالاخره شنبه هم راورسېده او په 9 بجو مې پوهنتون ته د تګ لاره ونیوله. کله چې ورسېدم خپل صنف راوښودل شو او صنف ته داخل شوم. په یو داسې بشر مې سترګې ولګېدې چې په لومړي ځل کتلو یې راڅخه زړه وویست. لاړم او د هغې د چوکۍ شاته کېناستم. ډېر مې غوښتل چې ورته وګورم، خو زه یو کلیوال هلک وم. شرمېدم او بل په صنف کې یو زه کوچنی وم او یو هغه کوچنی وه، نو یو څه کم جرأتي هم وه. ورځ تېره شوه، غوښتل مې هر وخت کې چوکۍ پسې کېنم. په صنف کې مې هیڅ څوک نه پېژندل. تل به غلی ناست وم. نورو هم صنفیانو مې له نجونو سره په ډاډه زړه خبرې کولې، خو ما ورته کتلی هم نه شوی. هغه راباندې ډېره ښه لګېده. په چلن کې مې لږ تغیرات راغلل. په صنف کې یو څه بلد شوم. هر سهار به مې اوتو شوي کالي اچول. نه پوهېږم داسې مې ولې کول. ځان ته هم حیران وم. د هغې ښایسته سترګو به هر وخت د خیالونو دنیا ته وړلم. زه پر هغې مین شوی وم. نوم یې هم راته نه و زده. یوه ورځ مې د نماینده څخه پوښتنه وکړه. هغه وویل دا ډاکټره مریم نومیږي. نماینده څخه مې د نمبر غوښتنه وکړه، مګر هغه ویل چې ټلیفون نه لري. له ورځو نه یوه ورځ چې پوهنتون ته لاړم، هغه نه وه راغلې. له نماینده څخه مې د هغې په اړه پوښتنه وکړه. هغه ویل چې واده لري. یو ټکان مې وخوړ. ورته مې وویل چې هغه خو لا کوچنی ده. هغه ویل چې د خور واده یې دی. بېرته مې زړه یو څه ارامه شو. 2 ورځې وروسته کله چې په صنف داخل شوم، زما په مینه مې سترګې ولګېدې. یو عجیبه حالت را باندې راغی. له خوشحالۍ څخه په جامو کې نه ځایېدم. لاسونو باندې ښکلي د نکریزو چاپې اچولي وو. ډېر ښایسته ښکارېدل. زما مینه تر دې مهاله یو طرفه وه، خو باور وکړئ چې تر ډېره راته ګرانه وه. هر وخت به مې له خدایه په دعا کې هغه غوښته. ورځې هم داسې تېرېدې، نه مې شوی کولی چې خپله مینه ورته ښکاره کړم. یوه ورځ مې غوښتل چې نوټ ترې واخلم او ورته یې ولیکم چې مینه در سره لرم، خو بریالی نه شوم. زړه مې نه شو کولی. د ژمي شپې او ورځې وې. یوه ورځ پوهنتون ته نه وم راغلی. په سبا چې کله راغلم غوښتل مې نوټ ترې واخلم، خو بیا هم بریالی نه شوم. مازدیګر بازار ته ښکته شوم. یو ښه قلم او یوه ښه کتابچه مې ورته واخیسته. په قلم مې ورته ولیکل چې ډالۍ ډاکټر مریم ته له طرفه د NMS د خپل نوم مخففات مې ورته ولیکل. غوښتل مې چې دواړه ورته ډالۍ کړم. په سبا چې کله پوهنتون ته راغلم، څو ځل مې زړه وکړ چې قلم ورکړم، خو بیرته به پښیمانه شوم. آخر مې زړه یو څه غټ کړ او ورته مې ویل دغه ستا د متحرک پروتیز نوټ راکړه. نوټ یې راکړ. کوم درس چې راڅخه پاتې و هغه مې ترې ولیکه او قلم مې ورته په کتابچه کې کېښود. کتابچه مې بیرته ورکړه. سخت ډارېدم. ما ویل څه عکس العمل ونه ښیي. کتابچه یې ونه لیده. خوشحاله شوم. ما ویل په کور کې به یې وګوري، خو قسمت نه و. استاد راغی. کله چې هغې کتابچه خلاصه کړه، په قلم یې نظر ولګېده. ویې کاته ځان یې غلی ونیوه. ما ویل ځه وایه خیسته. خو کله چې استاد ووت، زموږ یو همصنفۍ ته یې ورکړ چې دا سهار ته ورکړه. کله یې چې قلم راکړ سخت خفه شوم. په جیب کې مې کېښوده. خوشحاله په دې شوم چې پوهه شوه چې زه ورسره مینه لرم. وختونه تېرېدل، نه ما په هغې غږ کاوه او نه هغې په ما باندې. 1-2 امتحانونه مې ورکړل. نورو ته نه لاړم. خوند یې نه راکاوه. یوه ورځ چې اخرنی امتحان و کورس څخه اتاق ته د پوهنتون په مخه تېرېدم چې ناڅاپه مو له یو بل سره سترګې وجنګېدې. همداسې پوهنتون ته ورننوتم.
هغې امتحان ورکه او زه دوهم منزل ته پورته شوم او داسې مې وښوده چې زما په اداره کې کار دی. پورته خپل سیم ته لاړم او د کړکۍ څخه مې د هغې ننداره کوله. 10 دقیقې وروسته راښکته شوم او له پوهنتون څخه ووتم. تقریبا د غرمې 11 بجې وې چې په اتاق کې د ملګرو سره ناست وم. موبایل ته مې یو میسج راغی. میسج مې خلاص کړو، د یو نااشنا نمبر څخه میسج وو. لیکلی وو: سلام، پوهنتون ته ولې نه راځې؟ غلی راځې او غلی ځې، فقط چې زه دې نه ګورم. ډېره غصه مې درته راځي. فکر مې کولو چې کوم همسیمپای مې په عذابوي. په همدې خاطر مې ورته ولیکل: قربان دې شم، لږ مصروفیتونه و ځکه. بل میسج مې ورته وکړ. ما ویل وبښئ، څوک؟ د هغې ژبه دري وه، بیل خوند یې کولو په لیکلو کې. ویې ویل خپله پیدا کړه چې څوک یم. په یخ موسم کې مې ګرمي وشوله. زړه مې خوشحاله و. ما ویل کیدای شي هغه وي، د چا څخه به یې زما نمبر اخیستی وي. سهار چې کله له کورس څخه راغلم، چای مې په ګاز کېښود او د هغې شماره مې ډایل کړه چې پرون ترې ماته میسجونه راغلي وو. زنګ ورته خو پورته کوو یې نه. ورته ومې لیکل فقط 1-2 خبرې وکړه چې ودې پیژنم. بل زنګ مې ورته ډایل کړو. دا ځل ښه موبایل یې اوچت کړو. د هغې خوا یو خوږ نرم غږ راغی: سلام علیکم. د غږ څخه مې وپیژنده چې هغه ده. په ډېره مینه مې ورته وعلیکم وویل. د کورنۍ د حال پوښتنه یې وکړه چې ښه دي؟ ما ویل شکر، ټول ښه دي. ویل یې ودې پیژندم. ما ویل تا څوک نه پیژني؟ ویل یې څوک یم؟ ما ورته ویل ډاکټر مریم یې. ما ویل د غږ څخه مې وپیژندې، په سیم کې مې ستا غږ اورېدلی. په بیړه یې وویل په سیم کې خو زه د چا سره خبرې نه کوم. ورته ومې ویل پیسې را سره خلاصې شوې، بیا درته زنګ وهم. هغې وویل سمه ده، د خدای په امان. اړیکه مې قطع کړه. ډېر زیات خوشحاله شوم. په هغه ورځ مې فکر کولو چې چا راته ټوله نړۍ راکړې وي. له هغې ورځې وروسته مو میسجونه زیات شول. هر وخت به مو میسجونه کول. یوه ورځ یې راته ولیکل: مریض یم، اوس ډاکټر سره یم. ما ویل الله دې شفا درکړي. څه مریضه یې؟ ویې ویل تبه ده، ستونی مې درد کوي. ما ورته وویل ووایه چې کوم روغتون کې یې چې زه درشم. خو میسج د شبکه‌ایي ستونزو له امله شاید نه و ورته رسېدلی. چې میسج یې راغی ویل یې تا خو ماته زما د مریضۍ تسلي هم رانه کړه. ما ورته ویل چې شاید میسج نه وي در رسېدلی. خو هغې راته ولیکل چې یو اخلاص او بل لباس کړي. چې یو اخلاص او بل لباس کړي، دا لباسي اشنا دی، خدای وشرموینه. ما ورته ولیکل زما په زړه کې ستا دوستي لکه ایمان اوسیږي. زما په زړه کې ستا دوستي لکه ایمان اوسیږي. ما د مطلب په تله متله قربان دې شمه. خو نه رضا کېدله، خپل ضد نیولې وه. یو څه وخت مو سره میسجونه پرېښودل. ما ورته میسج کولو خو هغې نه ځوابولو. د هغې پخواني میسجونه به مې لوستل. یوه ورځ یې میسج راغی، لیکلی وو: نور ماته میسجونه مه کوه. په ناز زړه مې ورته وویل سمه ده. 2 اونۍ مو یو بل ته میسج ونه کړو. بالاخره په کورس کې ناستم. سحر وختي باران ښه په خوند روان و چې موبایل ته میسج راغی. ومې کاته هغه ولیکلی وو: سلام، څنګه ښایسته باران دی، پوهنتون ته راځې؟ ما ورته ولیکل نه. بل میسج یې راغی، لیکلی وو: خیر که زه درته کبرجن ښکارم، خو ته مغرور، کبرجن، احمق او داسې نور. ځواب مې ورته ور نه کړ. زموږ میسجونو 3 میاشتې دوام وکړ. خو په د 3 میاشتو کې هغې ماته 4 ځله ویلي وو چې نور ماته میسج مه کوه، خو بیرته به یې په خوله کولم. یوه ورځ په اتاق کې وم چې زنګ یې راته وکړ. هغې به ماته زنګ نه کاوه. ویل یې زنګ راته وکړه، کار مې دی در سره. کله مې چې زنګ ورته وکړ ویل یې تا د سیم هلکانو ته ویلي چې زه له مریم سره مینه لرم. ما ورته ویل دې کې څه خبره ده؟ مینه او عطر نه پټېږي. هغه ویل ماته به دې پټ ویلي وو چې زه در سره مینه لرم. خبره مو همداسې پرېښودله. میسجونه مو له یو بل سره کول. یوه ورځ کتابخانې ته لاړم. یو کتاب مې خوښ شو، د مینې 100 اصول په نامه و. هغه مې واخیسته. ما ویل دا به مریم ته ډالۍ کړم. کتاب را سره 2 اونۍ وو. ورته ومې ویل چې یو کتاب درته ډالۍ کوم، پورته سیم ته راشه. خو را نغله. بالاخره په تنګ شوم. کله چې رخصت شو هلکان ټول لاړل. زه او یو دراز ملګری مې عزیز پاتې شو. هغه له نجونو سره په سیم کې وو. ورغلم، پرچه مې ورته ولیکل.
چې ډاکټر مریم ته د ډالۍ وي. کتاب مې ورته د ټولو نجونو په مخ کې په چوکۍ کې کېښوده او زه ترې لاړم. پوه نه شوم چې کتاب یې واخیست او که نه، خو ماسپښین بیرته سیم ته راغلم. ما ویل هسې نه چې کتاب یې نه وي اخیستی، بل څوک یې وانخلي، خو کتاب نه و په سیم کې. مازدیګر یې راته زنګ وکړ، راته ویې ویل آفرین شاه، څوک به داسې کوي؟ د ټولو نجونو په مخ کې د کتاب راکړ. ورته مې وویل چې تا ته خو ما ویل چې پورته سیم ته راشه، خو ته رانغلې. 2 اونۍ وروسته مې موبایل ته یو میسج راغی چې ومې کتل د هغې و، خو کاش چې د هغې نه وای. راته لیکلي و سلام، نور ما ته میسج ونه کړي. زه له تا سره مینه نه لرم. سر را باندې وګرځېده، پرله پسې زنګونه مې ورته وکړل. زنګ یې نه پورته کاوه. میسج مې ورته وکړ. ما ویل 1-2 خبرې کوم. زنګ مې اوچت کړه. زنګ یې اوچت کړ، ویل یې جامې مینځم، مور مې ده. ووایه څه وایې؟ ما ویل چې ولې دې داسې راسره وکړل؟ ولې داسې چل راسره کوې؟ ویل یې بس نه پوهېږم، خو زه له تا سره مینه نه لرم، ته زما نه یې خوښ. ویل یې اوس مې مور راغله. ما ورته ویل ماسپښین زنګ درته کوم. ماسپښین د کال په څېر اوږد شو، هېڅ نه رالنډېده. ماسپښین مې ورته زنګ وکړ، ومې ویل چې تا زما څخه ولې داسې استفاده کوله او خپل وخت یې راسره تېراوه؟ خو هېڅ یې نه ویل. اخر یې وویل چې ګوره ما ته نور میسج او زنګ ونه کړي، ته زما نه یې خوښ او اړیکه یې پرې کړه. ما ته دا ټپه خولې ته راغله او په ژړا مې ترنم کړه. د جینۍ 3 میاشتې یاري وي. د جینۍ 3 میاشتې یاري وي چې لږه ډېره شي 3 میاشتې وینه. څه وخت وروسته یې په واټساپ یو عکس راولېږه چې په عکس کې زما هغه ډالۍ شوی کتاب دی او هغې ورته اور اچولی وي او نیمایي سوځېدلی وي. ما ته یې عکس راولېږه، ډېر خفه شوم. کله کله به مې ورته په واټساپ کې میسج کولو، که چېرته یې زړه نرم شي، خو یو څه وخت بعد یې بلاک کړم او اوس هم بلاک یم په واټساپ کې. اوس هم راسره دا په سیم کې ده، هماغه شان راته ګرانه ده او آخري سیمیستر مو دی. فارغېږو، کله کله ورته په پټه ګورم، خو هغه د نورو هم سیمپیانو سره ښه خاندي او خبرې کوي، خو ما ته ګوري هم نه. د جدایۍ زور مې لیدلی، د جدایۍ زور مې لیدلی، په میږي پښه نږدم چې یار به یې پاتې شي نه. زه یې په غږ باندې مین یم، زه یې په غږ باندې مین یم، په لالي یوه خبره 2 وارې کومه. کال دې پوره شو هیر مې نه شوې، کال دې پوره شو هیر مې نه شوې، خلکو ویل چې وخت غمونه هیروینه. رنګ کې مې ټکی وینه نشته، رنګ کې مې ټکی وینه نشته، په ریکارډ شوي غږ دې بیا ورپېښه شومه. د انقلاب زور خو دې ولید، د انقلاب زور خو دې ولید، ډېرې ورېندارې اوس لیورو ته ناستې دینه. مسافري سخته خواري ده، مسافري سخته خواري ده، مور به دې نه وي جار به څوک درته کوینه. د بل په غېږ کې لالی وینم، د بل په غېږ کې لالی وینم، سر په زنګون کړم خپل نصیب ته وژاړمه. جانان د خاورو د خوب نه و، جانان د خاورو د خوب نه و، مورجانې قبر ړنګوم بالښت وروړمه. پر تا مې زیری د مرګ وشه، پر تا مې زیری د مرګ وشه، چې تور رانجه دې پر مخ جوړ کړي قطارونه. که چېرته کېږي بیرته راشه، که چېرته کېږي بیرته راشه، قسم د یاره ځمکه ځای نه راکوینه. په نیمه شپه دې زړه راډک شه، په نیمه شپه دې زړه راډک شه، په نیمه شپه مې سترګې ډنډ ولاړې دینه. په نیمه شپه راته رایاد شي، په نیمه شپه راته رایاد شي، خلق ویده دي زه سلګو نیولې یمه.